ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور د لوی سختن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د دې مهال خبرونو ته مو عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. د مسلکي کادرونو د جذب او د روغتیايي سکتور د پیاوړتیا په موخه د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست د نرسنګ 23 مسلکي بستونو لپاره د رقابتي ازموینې بهیر د بلخ د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ریاست د برېښنایي ازموینو په مرکز کې پیل شو. د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست اړوند د 23 بستونو لپاره برېښنایي ازموینه پیل شوه. دغه بهیر چې 4 ورځې به دوام ولري د اسلامي امارت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې د عمومي ریاست له لارښوونې سره سم ترسره کیږي چې په ټوله کې به 281 تنه د دغو 4 ورځو په موده کې د مسلکي نرسنګ د یادو بستونو د ترلاسه کولو لپاره په سالم او شفاف ډول له یو بل سره سیالي وکړي. د بلخ ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ریاست مسؤلین وایي چې د ازموینې د برېښنایي سیستم له لارې په بشپړ شفاف او له هر ډول لاسوهنې پرته په یاد مرکز کې ترسره کیږي چې دا د بشري ځواک د جذب او د ګمارنې په بهیر کې د فساد د مخنیوي له تر ټولو اغیزمنو میکانیزمونو څخه شمیرل کیږي. مان خیر نن یکشنبه ورځ څخه پیل شوی او د روانې اونۍ تر چهارشنبې پورې به دوام ولري. په لومړۍ ورځ د نرسنګي 4 بستونو ازموینه د 9 تنو ګډونوالو په حضور کې واخیستل شوه. په ټوله کې 201 تنه واجب شرایط نومان 4 ورځو په موده کې د 23 نرسنګي مسلکي بستونو ترلاسه کولو لپاره په آزاد او شفاف سیالي کې ګډون کوي. وروسته د دې لپاره چې ګډونوال د برېښنایي ازموینې له بهیر سره ښه بلد شي د بلخ ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ریاست د مسلکي کارپو له لورې په منظم ډول لازمې لارښوونې وشوې تر څو ګډونوال وکولی شي ازموینه په سمه او اغیزمنه توګه ترسره کړي. د بلخ ولایت د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست مسؤلین وایي چې تر اوسه پورې 5492 تنه معلولیت لرونکي کسان په دې اداره کې ثبت شوي دي چې له دې ډلې څخه څه باندې 4000 کسان توانېدلي چې خپل معاشونه او امتیازات ترلاسه کړي. د بلخ ولایت د شهیدانو او معلولینو چارو په ریاست کې له 5492 تنو ثبت شوو معلولینو څه باندې 4000 تنو خپل معاشونه او امتیازات ترلاسه کړي دي. د دغه ادارې رئیس مولوي جان محمد حکمت د بلخ د ملي ټلویزیون له خبریال سره د خبرو پر مهال وویل چې له ثبت شوو کسانو څخه 203 تنه وفات شوي دي او همدارنګه 380 تنه د بیلابیلو دلایلو له امله د ځنډ په حالت کې دي. د نوموړي په وینا په دې وروستیو کې 303 تنه نور هم تازه په دې اداره کې ثبت شوي دي. موږ د اوسه پورې د 1404 مالي کال چې دی 5492 معلولین موږ ثبت لرو چې په دوی کې موږ 4000 نفر معلولینو ته موږ مساعدت ورته ورکړي دي. البته متوافي چې 880 نفر چې دا پاتې دي دا په دې اساس تقریبا 203 کورنۍ څخه معلولین وفات شوي دي یا یو تعداد صحت یاب شوي دي. همدارنګه 308 کورنۍ معلولین فعلا معطل دي چې هغه یو تعداد د 20 سترګې والا دي او موږ طرز العمل ته نه برابرېږي. یو تعداد د مرضي والا د یو لاس یا د پښې والا دي. همدارنګه 303 کور معلولین نو تثبیت موږ لرو. د بلخ ولایت د شهیدانو او معلولینو چارو رئیس همدارنګه زیاته کړه چې له ټولو ثبت شوو کسانو څخه 1284 تنه ښځې دي او پاتې نورې نارینه دي. انشاءالله موږ امیدوار یو د کومو کسانو دغه تعداد هغه اسنادونه سره ترتیب دي ټولو ته به انشاءالله مساعدت ورته ورکړو. انشاءالله دوی ته اطمینان ورکوو چې په دې کې موږ 1284 معلولین زنانه لرو او 4208 معلولین د نارینه افرادو څخه لرو. ښاغلي حکمت د خپلو خبرو په دوام کې د دې ادارې د بیلابیلو کاري فعالیتونو او پروګرامونو یادونه وکړه او ټینګار وکړ چې د خدمتونو د وړاندې کولو بهیر د ښه والي د معاشونو د ویش چټکتیا او د معلولیت لرونکو کسانو د ستونزو د حل لپاره هڅې دوام لري.
د بلخ ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست د دغه ولایت د چاربولک ولسوالۍ په سوریانو کلي کې د څارویو لپاره د انتروتوکسیمیا واکسین پروګرام په لار اچولی دی. د مسؤلینو په وینا د دغه کمپاین په ترڅ کې سلګونه څاروي د ویروسي ناروغیو پر وړاندې واکسین شول. د بلخ ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې دوی په چاربولک ولسوالۍ کې د دغه ولسوالۍ د کرنیزو خدمتونو له مدیریت سره په همغږۍ او د چاربولک ولسوالۍ د حیواني روغتیا له اړوند کلینیک څخه د 15 تنو روغتیايي کارکونکو په مالتیا سلګونو څارویو ته د ویروسي ناروغیو د واکسین کمپاین ترسره کړ. د دغه کمپاین پر مهال په سلګونه وزې او میږې تر روغتیايي څېړنې لاندې ونیول شوې او د انتروتوکسیمیا ناروغۍ پر وړاندې واکسین شوې. همدارنګه د واکسین ترڅنګ مالدارانو ته د څارویو د ساتنې د لارو چارو په تړاو او ورسره د حیواني ناروغیو پر وړاندې د چمتووالي په برخه کې لازمې سپارښتنې ورته وشوې څو د هغوی د پوهاوي کچه لوړه شي. د بلخ ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست د دا ډول پروګرامونو په پلي کولو سره هڅه کوي څو د روغتیايي خدمتونو په وړاندې کولو سره له حیواني ناروغیو څخه مخنیوی وکړي او د دغې ولسوالۍ په کچه د مالدارۍ سکتور ته وده ورکړي. او دا هم یو سپورتي خبر. د بلخ ولایت د اولمپیک بدني روزنې او سپورت ریاست اړوند د رزمي لوبو فدراسیون د خپلو دوامداره فعالیتونو په لړ کې دا ځل هم په مزار شریف کې د K1 په سبک یو لړ په زړه پورې رزمي سیالۍ په لاره واچولې. په مزار شریف ښار کې د 500 تنو ورزشکارانو ترمنځ د K1 سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ د بلخ ولایت د بدني روزنې او سپورت ریاست اړوند د رزمي ورزشونو فدراسیون د استازولۍ لخوا تنظیم شوې وې. یا د سیالۍ د ځوانانو، تنکیو ځوانانو او لویانو په عمري کټګوریو کې ترسره شوې چې په پایله کې 25 تنو ورزشکارانو د خپلو سیالانو په ماتولو سره لومړي مقامونه ترلاسه کړل. دا سیالۍ د K1 سبک ورزش ته د ځوانانو د هڅونې په موخه تنظیم شوی وي چې یو ورځ یې دوام وکړ. د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.